په یوټیوب کې لاس چینلونه چې ستاسې سره به د انګلیسي ژبې په زده کړې خورا زیات همکاري وکړي. اول چینل چې زما د خوښ چینل هم د لرن انګلیش وذ ټي وي سیریز. دلته د انګلیسي زده کړه هغه د مشهورو فلمونو، سریالونو او داستانونو په اساس ده. د هغو څخه یې هغه مشهورې صحنې راخیستې دي او د هغه پر اساس تاسو ته وکابلري، سپیکینګ، لیسنینګ او ګرامر درښيي. دوم چینل چې ده د انګلیش وذ چینل ده. دی تقریبا 8 استادان لري. د دې د درس میتود فرق کوي. دی درس اکثره وخت په تخته ورکوي. ډېر شاګردان وایي چې زه هغه وخت درس زده کولی شم چې څوک یې په یو تخته راته تشریح کړي. نو د دې اکثره استادان خورا مشهور هم دي. تاسې کولی شئ هغه مشخص استاد هم انتخاب کړئ او یا کولی شئ د دې ویډیوګانې هغه د مختلفو استادانو د وګورئ. دریم او څلورم انګلیش وذ لوسی او ریچلز انګلیش. دوی دواړه انګلیسي په ډېر ساده ژبه تشریح کوي. یو انګلیسي ژبه په بریټیش اکسنټ او طریقه در تشریح کوي چې انګلیش وذ لوسی ده، او ریچلز انګلیش چې ده د امریکن انګلیش پرونانسیشن باندې زیات تمرکز ده. پنځم او شپږم چې ده بي بي سي لرنینګ ان وایس اف امریکا لرنینګ بیا هم هغه کیسه ده. دلته دواړو تمرکز په هغه روزمره موضوعاتو باندې ده. مثلا دفتر کې مو څه وکول، کور کې د مجلس خبرې دي، سفر کول او داسې نور موضوعات دي. په زرهاو ویډیوګان لري. بي بي سي لرنینګ چې د تمرکز په بریټیش باندې ده او وایس اف امریکا تمرکز په امریکایي اکسنټ باندې ده. او که بیا څوک غواړي خپل پرونانسیشن ښه کړي، کولی شي پرونانسیشن وذ اما چینل سبسکرایب کړي. د پرونانسیشن در څنګه د انګلیسي ګرامر، رایټینګ، ریډینګ باندې هم ډېر ښه ویډیوګانې جوړې کړي دي. کانګرو انګلیش که غواړئ انګلیسي ګرامر، سپیکینګ، رایټینګ په ښه وضاحت یعنی معلومات سره زده کړئ، نو کولی شئ کانګرو انګلیش سبسکرایب کړئ. انګلیش سپیکینګ سکسس د دې تر څنګ چې موضوعات د انګلیسي سپیکینګ، رایټینګ زیات دي، اکثره ویډیوګانې د آیلټس د پریپریشن لپاره هم ډېر ښه جوړ کړي دي. نو که څوک غواړي چې آیلټس ته آمادګي ونیسي، کولی شي د دې چینل څخه استفاده وکړي. او په اخر کې که څوک غواړي انګلیسي ژبه د کارتون په ډول وګوري، کولی شي د انګلیش سپیکینګ کورس څخه دلته ټول موضوعات د یو کارتون په شکل داسې فلم رقمه جوړ کړي، نو کولی شي د دې څخه استفاده وکړي. او بیا که تاسې غواړئ مشخص یو موضوع انتخاب کړئ او د هغه په اړه درس ووایاست، نو تاسې کولی شئ د یوټیوب سرچ څخه استفاده وکړئ. مثلا ګرامر، انګلیش ګرامر. په یوټیوب سرچ کې یو بل ښه آپشن چې ده فلټر ده. په فلټر کې تاسې کولی شئ چې د هغه خپل سرچ پلیلیست هم انتخاب کړئ. پلیلیست هدف دا ده چې ویډیوګانې ډېر په مسلسل ډول اچولي، که 10 ویډیوګانې چې لري هغه 10 ویډیوګانې داسې منظم کړي د یوه څخه شروع په 10 ختمېږي درڅه ورک نه شي. او تر څنګ نور ښه آپشنونه په یوټیوب کې هم شته. مثلا که ته یو ویډیو ګورې نو زړه دې ده سبا بیا وګورې، ته د سیو آپشن لري چې ځان ته یو پلیلیست جوړولی شي. مثلا انګلیش لرنینګ ټوله ورته اډولی شي. او یا تر څنګ مثلا د ای آی نوی آپشن اضافه شوی په اکثره ویډیوګانو کې ده چې ته غواړې دا ویډیو درته سمرایز کړي یا د ویډیو په اړه ته معلومات ځینې غواړې. حتی که چیرې ته وغواړې چې دا ویډیو کې کوم معلومات دي د هغه کویز می یعنې د هغه په اړه ستا څخه ای آی امتحان واخلي، هغه هم درسره کولی شي. او بیا که چیرې غواړئ چې ویډیوګانې کې مو اعلان رانیسي، تاسې کولی شئ چې د بریو براوزر څخه استفاده وکړئ.